د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود یوه نوې مرکه کړې ده. احمد مسعود تازه غږیز پیغام را لېږلی دی او غواړي چې له نړۍ څخه د کومک یا مرسته وغواړي. احمد مسعود ویلي دي که موږ سره څوک ونه درېدل او داسې یوازې پاتې کړلو نو موږ به ډېر خطرناک لوري ته واوړو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان د جبهه مقاومت NRF د احمد مسعود په مشرۍ د دولت له وسلوالو مخالفو ډلو څخه ده چې له تېرو 3 کلونو کې راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات ترسره کړي دي. په همدې حال کې د هډسن څېړنیز انسټیټیوټ یو نوی راپور د امریکا حکومت غوښتي چې د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت له جبهې سره وسلوالې او غیر وسلوالې مرستې وکړي. امریکا غواړي چې اوس له د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود سره مرستې ترسره کړلې او د مرستې لړۍ به ډېره دوام وکړي. هغوی ویلي موږ به د وسلو او داسې نورو شیانو مرستې له جبهه مقاومت سره وکړلو تر څو خپل جنګ ته دوام وکړي. د ادارې د غوښتنه هم کړې چې له امریکا د جبهې ته وسلوال او غیر وسلوالې مرستې ځانګړې کړي او نورې دې هم ډېرې کړي. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي دي چې باید امریکا خپلې مرستې ډېرې کړي او څومره زر چې کولی شي دغه مرستې باید له موږ سره وشي او په مکمله ډول زموږ ډلې ته یعنې موږ ته راورسیږي، که نه نو موږ به ډېر خواشیني شو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، دا زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر چارې.